ایمنه علي وزیر دی چې د تیر یوه کاله څخه دلته د دې کراچي په زندان کې دی او سره په جنوبي پښتونخوا د چمن په زندان کې زموږ ډېر پیاوړی ملګری اویس ابدال چې د تیر یوه کاله څخه په زندان کې دی او سره په بنو کې انیب پښتون چې د تیرو 2 کالو څخه په زندان کې دی. نو د دې نن جلسې مقصد دا دی چې موږ د ریاست څخه او د دې وخت د صوبایي او مرکزي حکومت څخه خپل د ملګرو ریایي غواړو. عزیزانو، زموږ دا ملګرو چې دلته کم د پاکستان آئین دی، د دې آئین په رڼا کې د تیر 2 او د 1 کالو څخه په دې عدالتو کې د دوی پیشانې روانې دي. تر نن ورځې پورې یو داسې جرم نه دی پر ثابته کړی چې د هغه جرم سزا په آئین پاکستان کې وي. صرف دغه ملګري په دې وجه باندې نیولې دي چې دلته تاسو د امن غوښتنه ولې کوئ، تاسو دلته د دهشتګردۍ خلاف ولې یاست، تاسو دلته دا چې کوم ورک انسانان دي د دې غوښتنه ولې کوئ، تاسو دلته چې موږ کومې پالیسیانې جوړې کړي دي تاسو د دې پالیسیانو مخالفت ولې کوئ. او عزیزانو، بیا علي وزیر دا وخت د قامي اسمبلۍ ممبر دی چې په زرګونو خلکو خپله رایه دته ورکړې ده، دی اسمبلۍ ته لیږلی دی او تاسو وینئ چې په دې اسمبلۍ کې 365 ممبران نور هم ناست دي. دا ممبران هم دغسې ممبران دي لکه علي وزیر ولسونو رایه ورکړي دي، بلکې په دې کې تر نیمۍ زیات سلیکټډ خلک دي چې د دوی په خوښه باندې راغلي دي، خو هغه خلکو ته ډېر غټ پروټوکول حاصله دی، هغو ته ډېر غټ فنډینګونه کیږي. خو بلې خواته علي وزیر د تیر 1 کاله څخه دلته په زندان کې ناست دی. بیا تاسو په اسانه سره دا فیصله کولی سئ چې ستاسو د حقوقو خبره څوک کوي، ستاسو پر حقوقو باندې کمپرومایز څوک کوي، ستاسو اصل خبره څوک کوي، ستاسو اصل رهبري څوک کوي، ستاسو د کام د هیلو ترجمان تحریک په اصل کې څوک دی. نو دا پښتانه به خامخا دا فیصله کوي چې زموږ د حق خبره څوک کوي. هغه دغه دی معلوم دی چې په زندانونو کې ناست دي، پر یوه خبره باندې کمپرومایز نه کوي، د اولې ورځې څخه پر خپل موقف باندې ولاړ دي چې د کومو غوښتنو دپاره دا تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی، پر هغه باندې به هیڅ کمپرومایز نه وي، دا مبارزه به دوامداره وي. عزیزانو، خو بلې خواته چې یو خوا ریاست دا ظلم روان کړی دی چې دلته د حق اواز دباووي، د حق پر اواز باندې دلته پابندي لګول سوې ده. خو بیا چې زموږ دا ملګري خپل د دې ملګرو د ریایي دپاره غږ پورته کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي، مبارزه کوي، خپل دا تحریک منظمه کوي، بیا ریاست هغه زموږ ملګرو ته دمکیانې ورکوي، بیا پر هغو باندې پریشر اچوي چې تاسو به د دې لارې څخه پر شا کېږئ، دا لاره به یې لکوئ، که نه بیا له موږ سره ډېرې عربي دي. عزیزانو، اوس یې دلته یو نوې طریقه روانه کړې ده چې دلته زموږ ملګرو ته ټلیفونونه کوي یا خپل خلک ورستوي چې دا خبره به پرېږدې، دا لاره به پرېږدې، که نه ستا نمبر راغلی دی بیا به خپل د انجام ذمهواره ته پخپله. نو د دوی جواب خالي په دا یوه ټپه باندې کوو چې زه پر خپله خاوره مین سوی یم، زه پر خپله خاوره مین سوی یم، راسه د نجیب غوندې په دار مې که. او عزیزانو، دلته دا ریاست چې د 80 کالو څخه پر خپله پالیسي باندې هغه رقم روان دی تر نن ورځې پورې، دا په کومه وجه باندې چې دې ریاست زموږ د دې پښتانه کام کمزوري نیولې ده. زموږ کمزوري څه شي ده؟ زموږ کمزوري دا ده چې موږ پر مختلفو لارو سره تقسیم سوي یو، موږ پر مختلفو فکرو سره تقسیم سوي یو، موږ پر مختلفو نظریو باندې سره تقسیم سوي یو. هغه د دوی بادار چې دلته راغلی ولو، کومه پالیسي چې هغه دلته جوړه کړې وله چې ډیوایډ اینډ رول، یعنې تقسیم یې که بیا حکومت پر وکړه، دا ریاست تر نن ورځې پورې پر هغه پالیسي باندې روان دی او موږ تر نن ورځې پورې خپله دا غلطي نه ده
ایستلې د ځانه سه د ځان اسلام نه ده کړې نو ځکه د دې ریاست په ظلم کې د دوی په جبر کې کمی نه دی راغلی او زموږ په تباهۍ کې کمی نه دی راغلی موږ به دا خپله غلطي باسو زموږ غلطي دا ده چې موږ پر مختلفو لارو تقسیم سوي یو بیا دلته موږ په مختلفو پاچانو په مختلفو سوچو سره تقسیم سوي یو بیا زموږ کمزوري تر دې حده راغلې ده چې موږ د یو د بل د وارې انتظار کوو که چیرې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ملګری شهید سي ریاست یې شهید کی پر دې ګناه یې شهید کی چې دی د کام خبره کوي بیا دا نورې پاچانې ټولې خاموشه ناستې وي د ځان یې نه بولي چې دا زموږ شهید نه دی بیا که چیرې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو کس یو مشر شهید سي دا ریاست یې شهید کی بیا نورې پاچانې خاموشې پر ناستې وي چې دا خو زموږ شهید نه دی او بیا چې کله د غورځنګ ملګري په شهادت ورسیږي یا یې دا ریاست د غدارۍ فتوې پر ولګوي یا یې په جیلو کې بندیان کړي بیا دا نور پښتانه خاموشه پر ناست وي چې دا خو زموږ مسله نه ده خو زموږ اصل کمزوري دا ده که چیرې موږ دلته هر پښتون د هر پښتانه شهادت پوښتنه وکړو د هر پښتانه په شهادت خوا بده کړو هر شهید خپل د کام شهید وبلو بیا به ریاست سوچ کوي خو دا کمزوري موږ دوی ته په لاس ورکړې ده خو بیا زموږ بې اتفاقي تر دې حده را رسېدلې ده چې کله دلته سیاسي تنقید یو سړی وکړي یا یو څوک خبره وکړي د دې کام د درد دپاره خبره وکړي پر دې کام باندې زړه وسوځي یو خبره وکړي بیا دلته هغه خلک داسې سپکې سپورې وایي چې یو بل ته د شهیدانو پیغورونه ورکوي د مشرانو پیغورونه ورکوي عزیزانو که پر دې لاره باندې روان ولو د هغه ریاست به وي د هغه شهادتونه به وي د هغه ظلم به وي د هغه جبر به وي او دا د پښتانه کام بربادي به وي دا کمزوري به له ځانه څه باسو د کام هر شهید به د ځان شهید بولو د کام هر مشر به د ځان مشر بولو د کام هر ځوان به د ځان ځوان بولو د دې کام به بولو یو په بل به خوا بدو چې کله د کام مفادات رالل بیا په کار وي چې یوه نظریه نه وي صرف یوه ایجنډا وي چې پښتون موږ ټول پښتانه یو نو کله که موږ دا نظریه خپله کله انشاءالله بیا به زموږ کام د ترقۍ په خوا باندې ځي عزیزانو او دا وجه ده عزیزانو چې دا ریاست موږ پر مخ باندې نه هیله کوي او بیا په موږ پسې مختلفې پروپیګنډې کوي او بله خواته عزیزانو ستاسو او د مشرانو توجه دې خواته راړومه چې نن یو وار بیا دلته دې ریاست د انټرنیشنل پالیسي تحت دلته په جنوبي پښتونخوا کې نوې منصوبې روانې کړي دي تاسو یې دلته وینئ چې د نن 13 ورځې مخکې په کوټه کندهاري بازار کې یو دماکه وسوله بیا 2 ورځې مخکې د کوټې د ساینس کالج مخته یو دماکه وسوله چې په زیات تعداد کې خلک شهیدان سول او په زیات تعداد کې بې ګناه خلک په دې کې زخمیان سول عزیزانو دا یو نوې پالیسي ده دا داسې پالیسي ده چې پښتونخوا وطن یو وار بیا د انټرنیشنل قوتو د مفاداتو دپاره میدان جنگ جوړ کړي دا جنگ زموږ نه دی نه دا جنگ پرون زموږ ولو دا د چاینا او د امریکې جنگ دی د سوپر طاقت دپاره دا دواړه ملکونه په جنگ سره اخته دي د چاینا معیشت دا ټیم ډېر په تیزي سره پر مخ باندې روان دی او امریکا دا نه غواړي چې چاینا معیشت یې مضبوطه سي چاینا دلته په دې ملک کې د سیپیک منصوبه د دې ملک د دې ریاست سره امضا کړې ده د هغه په مد کې دته په اربونو روپۍ ورکړي دي چې دلته دا ریاست امضا ورسره کړې ده چاینا به دلته راځي د سیپیک منصوبه به جوړوي په سیپیک منصوبه کې د چاینا ډېر غټ مفادات دي چاینا چې دا وخت کم تیل د عربو څخه اخلي خپل تر ملکه پورې رسوي 14,000 کیلومتره سفر کوي او که چیرې دا سیپیک منصوبه جوړه سي بیا به 14,000 کیلومتره سفر په 3,000 کیلومتره باندې را بدلیږي نو دا رقم د چاینا نورم په دې کې ډېر غټ مفادات دي او امریکا په یو صورت باندې دا نه غواړي چې چاینا دې دلته راسي چونکې چې چاینا دلته راسي بیا د چاینا معیشت نور مضبوطه کیږي او که د چاینا معیشت مضبوطه سولو بیا دلته چاینا به د سوپر طاقت په خوا باندې د سوپر طاقت په جوړیږي خو امریکې د دې د مخنیوي لپاره ډېر غټ پلانونه جوړ کړي دي اوس دلته کم پلان روان دی د امریکې سره بله یوه پالیسي نشته چې د چاینا مخ را وګرځوي چونکې دې ملک امضا ورسره کړې ده د انټرنیشنل قانون تحت نو دا وخت صرف یوه پالیسي ده چې دلته په پښتونخوا وطن کې دا خلک
جنگ جوړ کړي فساد جوړ کړي پښتونخوا وطن په اور په لمبو وسوځوي نو بیا به د دوی چاینا ته دا جواز جوړوي چې دلته جنگ دی قتل و غارت روان دی ته فیلحاله دلته مه راځه او که چیرې چاینا را هم سي د چاینا انجینران به دی وژني پایلټان به دی وژني ملازمین به دی وژني بهانه به دا کوي چې دا خطه په جنگ کې ده نو دلته ته فیلحاله سی پیک منصوبه مه راوړه چې دلته امن رالی بیا به ته سی پیک منصوبه راوړې نو دا کمې دماکې چې کیږي دا کم قتل و غارت چې روان دی دا د دې انټرنیشنل پالیسي یو نوی نشانیان دي دا شروعات دی دې ته به ټول پښتانه راویښیږي بالخصوص سیاسي پاټیانې به د دې دپاره راویښیږي سیاسي پاټیانې به خپل کردار ادا کوي سیاسي تحریکونه به خپل کردار ادا کوي دا وطن زموږ د ټولو سره شریک دی موږ ټول په دا وطن باندې ښایسته یو که دا وطن ولو موږ به یو که دا وطن نه ولو خدای مکه بیا به موږ یو هم نه یو عزیزانو نو په دې کې به خپل کردار ادا کوو همدا وجه ده چې هغه ورځ تاسو ولیدل چې دلته انټرنیشنل دهشتګردانو اشرف غني بابا ته د فسادګر لقب ورکوي چې دا فسادګر دی دا فسادګر یې په څه شي ورته وویل په دې یې ورته وویل چې اشرف غني بابا د دوی دغه منصوبه ناکامه کړله چې دوی زموږ وطن په اور باندې سوځوي زموږ وطن یې په جنګ باندې اخته کوئ دلته یې په لکونو انسانان وژل د دې منصوبه یې جوړه کړې وله خو اشرف غني بابا دا سیاست وګټئ دا د دوی دغه تور مخان یې ورلڅ کړل نړۍ ته یې ورښکاره کړل چې دا دهشتګر دي دا تراګر دي دا دلته انسانان وژني دا دلته قتلونه کوي دا وجه ده چې دوی ورته سوخته دي یو وار د امریکې صدر ویل چې موږ ته یې دوکه راکړله دا دوکهبازه سړی دی دې ریاست میډیا دا ویل چې اشرف غني پیسې وړي دي ډالر یې ولیدي هغه ورځ یې فسادګر ورته وویل د دوی غوسه دومرې ده چې دا غوسه یې نه وځي هغه وجه دا ده چې اشرف غني بابا دا خلک بربنډ کړل د دوی لوبه یې دنیا ته ښکاره کړله او زموږ وطن یې وساتئ دا وطن یې د جنګ څخه وساتئ موږ ویاړ کوو په داسې خلکو باندې په داسې مشرانو باندې چې باچایي یې قربان کړله او خپل وطن یې وساتئ او عزیزانو یوه بله خبره کوو چې هغه ورځ دلته د دې ملک دا ګوډاګي وزیر اعظم دا سلیکټډ وزیر اعظم یو خبره وکړله په اسلامیک کانفرنس کې چې دلته خلکو دا سوال ځینې وکړي چې په افغانستان کې پر تعلیم باندې پابندي ده دلته خلک زنانې تعلیم ته نه کوي نو ده په جواب کې ورته وویل چې دا د پښتنو ثقافت دی پښتانه د تعلیم مسلې دي پښتانه خپلې زنانې د تعلیم مسلې ساتي موږ دې سلیکټډ وزیر اعظم ته دا وایو چې تاریخ در واخه تو خو سلیکټډ یې تا سره هېڅ علم نشته که چیرې ته سلیکټډ نه وای بیا به ته په تاریخ باندې خبر وای خو موږ بې در وښیو ته تاریخ در واخه د نن څه 122 کاله مخکې چې کله افغانستان باچا غازي امان الله خان ولو د ده کور ودانه راولاړه سوله د افغانستان په عین کې دا ترامیم وکړل دا نکته یې ور واچوله په 1919 کې چې د زنانو تعلیم خو پرېږده د زنانو ته د ووټ حق ورکوي چې زنانې ووټ استعمالولی سي د نن څه 100 کاله مخکې موږ دومره شعوري خلک ولو موږ د زنانو په حقوق دومره خبر خلک ولو چې موږ زنانو ته د ووټ وخت د حق ورکوي تاسو په هغه وخت کې او دا ستا بادارانو په هغه وخت کې د دې فرنګیانو ګوړاګانو ورمنځل د دوی سپیان مو ورمنځل د دوی په خدمتو لګیا واست موږ د وطن زنانو ته د ووټ حق ورکوي نو ستا دا خبره چې د تا د دې بادارانو په خوله باندې کړې ده او عزیزانو وخت هم کم دی دا یوه خبره کوو چې دا موجوده کومې پالیسیانو ته ګورو دا د انټرنیشنل قوتو کومو منصوبو ته چې موږ ګورو دا د پښتانه افغان تبعی ته چې ګورو چې دلته په دې ملک کې د پښتانه کام په لکونو شناختي کارډونه بلاک دي دلته تر پرونه ورځې پورې په دې ملک یې پښتانه په ګولۍ باندې ویشتل پښتانه یې په دماکو باندې الوزول زموږ قتلونه یې کول نن زموږ پښتانه په بېروزګارۍ باندې راوژني زموږ پښتانه په لوږه باندې راوژني په غربت باندې یې راوژني د چمن باډر یې بند کړی دی هره درېیمه ورځ دلته دروازه بندوي زموږ د چمنه سې راواخله تر دې کراچي پورې په لکونو خلک د دې باډر سره منسلک دي د دې د باډر سره د دوی کاروبار منسلک دی دلته دا ریاست پر موږ باندې دلته کارخانې درولې دي پر موږ باندې روزګار درولی دی نوکریانې نسته
خو که چیرې دا پښتانه په خپل دا 2 لاسو باندې محنت او مزدوري کوي اوس دا لارې هم پر موږ باندې تړي او دلته پر چیک پوسټو باندې ډېر تسلیل روان دي د دې کام سره او خاص کر دلته په دا کراچي کې د پولیس په جامه کې حیوانان ساتلي دي چې دلته هره درېیمه ورځ موږ د پښتانه بچان راوژني موږ دا خبره کوو که چیرې دلته دا د کراچي د پولیسو یو افسر موږ به راو جانور ورته ووایو چونکې د دې د انسانیت سره هېڅ تعلق نشته چې دلته زموږ د پښتانه کام یو ځوان بچی نقیب الله محسود په شهادت باندې ورسوئ بیا یې دا درواغ وویل چې دا په پولیسو مقابله کې مړ سولو که چیرې دا ریاست هغه راو انور ته پانسۍ ورکړې ولی دی په سزا رسولی ولی بیا به نن دلته دا اعظم ایس ایچ او د ده پلار هم دا جرأت نسو کولی چې زموږ ارسلان خان یې په شهادت رسولی ولی خو چونکې دلته دا راو انور ته نوره ترقي میلاو سوله د نور دته پروتوکول میلاو سولو بیا به خامخا بل هم راولاړېږي بیا به زموږ بچي راوژني خو که موږ نن سنجیده نه سولو موږ نن اتفاق نه وکړئ موږ نن اتحاد نه وکړئ موږ نن خپله قامي بیانیه نه وپېژندله که نن موږ خپل قامي دشمن نه وپېژندئ د دې خطې دشمن مې نه وپېژندئ بیا به زموږ دا تباهي نوره هم پر مخ باندې روانئ نو دا آخري خبره کوم عزیزانو چې زموږ د کام مفاد په دې کې دی زموږ د کام ګټه په دې کې ده د دې وطن بچاو په دې کې دی د دې وطن د خلکو مفادات په دې کې دي چې موږ څومره هم کام پرسته ګوندونه یو او کام پرسته تحریکونه یو چې دا ټول سره یو سو د پښتانه پر مفاد باندې سره یو سو چې کله د پښتانه خبره راځي موږ ټول تفریق ختم کو ټول په یو اواز باندې سو غږ وکړو چونکې د کام مفاد هم په دې کې دي چې د کام مفاد موږ د یوې سیاسي پاچانو خلاف نه یو موږ هره پارټۍ مضبوطه غواړو خدای دې وکړي چې د پښتانه وطن ټولې کامپاله او کام پرسته پاچانې منظمه سي مضبوطه سي دا د کام په ګټه دي د کام په ګټه مضبوطه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده د دې کام په ګټه مضبوطه عوامي نیشنل پارټۍ ده د دې کام په ګټه مضبوطه پښتون تحفظ مومنټ تحریک دی او دا کمزورې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کمزورې عوامي نیشنل پارټۍ کمزورې پی ټي ایم د دې کام په تاوان باندې دي نو ټول به ملا تړو خدای دې وکړي چې پښتونخوا والا دومره همت پیدا کړي چې خپله پارټۍ منظمه کړي خدای دې MP والا ته دومره همت ورکړي چې خپله پارټۍ منظمه کړي او خدای دې د پی ټي ایم ځوانانو ته دومره همت ورکړي او دې مشرانو ته دې دومره همت ورکړي چې خپل دا تحریک مضبوطه کړي چې دا درې واړه مضبوطه سي بیا دلته د چا پلار هم پر پښتانه باندې ظلم نه سي کولی بیا چې د پښتانه خبره راځي دا درې مضبوطه قوتونه به درېږي بیا به دلته هر حقوق په دې باندې تسلیموو ډېره مننه کور مو ودان